ناټو یا د لویدیځ دفاعي ائتلاف د بالقوه هوایي بریدونو په مقابل کې د خپلې ختیځې غاړې د پیاوړي کولو لپاره هلې ځلې ډېرې کړې دي. دا ګام د پولنډ په هوایي قلمرو کې د روسیې د ډرونونو تر داخلېدو وروسته پورته کیږي. دا نوی ماموریت د ختیځ د ساتونکي په نوم یاد شوی. فرانسې او المان لا د مخه د جټ الوتکو د ورکړې ژمنه کړې ده چې په پولنډ کې به د دې ماموریت د برخې په توګه وکارېږي. برتانیا او ډنمارک هم د مرستې ژمنه کړې، خو ننګونه به یې د روسیې د هوایي یرغلونو مخه نیول وي. د ناټو هیوادونو د ډرون ضد دفاعي سیستمونه لا هم پراختیا ته اړتیا لري. خو ناټو وایي چمتووالی بشپړ دی، ځکه چې د ځینو روسي ډرونونو په ویشتلو سره جوګو د پولنډ له وګړو څخه ساتنه وکړي. خو د بې پیلوټه الوتکو په مقابل کې د میلیونو یورو د جټ الوتکو کارول په اوږدمهاله توګه د لګښت له پلوه اغیزمن کار نه دی. همدا علت دی چې د ناټو هغه هیوادونه چې روسیې ته څیرمه پراته دي له اوږدې مودې راهیسې په اصطلاح د ډرون د دیوال غوښتنه کوي. کارپوهان وایي اوکراین کولی شي په دې برخه کې اروپا ته هغه درس ورکړي چې د روسیې د څو کلونو له بریدونو یې زده کړی دی. خو ډیری کارپوهان بیا د ډرون جوړولو په برخه کې د روسیې د جدي ظرفیت په اړه خبرداری ورکوي. اوکراین او اروپا په خپل منځ کې سره داسې یو مشترکه لاره باید ومومي څو وکولی شي تهاجمي او هم د متقابلو اقداماتو ډرونونه که ډېر ژر نه وي نو لږ تر لږه ژر یې جوړ کړي. پوځي کارپوهان وایي تر هغه چې روسیه دا ظرفیتونه لري، اروپایان نورو ډرونونو او یا د ډرونونو حتی لا بدترو بریدونو ته باید چمتو واوسي. موږ د جګړې او سولې ترمنځ په یوه خړه ساحه کې قرار لرو او دا حالت نویو مقرراتو او یوه مختلف ذهنیت ته اړتیا لري. اړینه ده چې خلک یې ومني چې خطر موجود دی. هغه یو خطر چې د ناټو هیوادونه د جواب ویلو سیالۍ کې ور شامل شوي دي.